سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم. د دې ویډیو اوله برخه زموږ سره په ټیک ټاک او فیسبوک کتلی شئ. په فیسبوک او ټیک ټاک کې ورور هغه ولیکئ او همدا ویډیو را سره وګورئ. ویډیو لایک او شیر کړئ. مننه. کیسه پر هماغه ځای شروع کیږي. هلته د مکسیکو ملګري خپل ملګرو ته وویل چې دا زما خوب دی. یوې نجلۍ ورته وویل ښایي دا رښتیا وي، لکه یوه د هندارې نړۍ چې هر څه یې د دې نړۍ برعکس دي. یوه ډبره یې اوبو ته ور وغورځوله او ویې ویل وګوره، ما دلته ډبره وغورځوله، خو ښایي په بله نړۍ کې ما دا کار نه وي کړی. ناڅاپه د اوبو څخه یوه سمساره راووتله او نجلۍ یې وخوړله. نجلۍ وویل وګورئ، ما خو درته وویل چې په دې نړۍ کې څه کېږي په بله نړۍ کې بیا نه کېږي، او په هغه نړۍ کې چې څه کېږي په دې کې بیا نه کېږي. همدلته د اوبو څنګ ته یوه بستره هم پرته وه. څلور سره نجونو د بالښتونو سره لوبې پیل کړلې. له لرې نه دوې نجونې نورې هم ورته کتلې. له هغوی څخه یې یوې د واده جامې اغوستې وې، ځکه چې دواړو نجونو یو له بل سره واده کړی و. هغې وویل موږ باید یو داسې څه وکړو چې په هغه بلې نړۍ کې ناممکنه وي، ځکه چې زموږ تقدیر په مخکې لا لیکل سوی دی، خو موږ یې بدلولی سو. وروسته ټولې نجونې ښوونځي ته رالې او خپل سیم ته ننوتلې. هلته د مکسیکو بالښت مخې ته پروت و. کله چې بالښت راپورته کوئ، ښوونکي د ټولګۍ پر ټولو زده کوونکو باندې ډزې پیل کړلې. کله چې مکسیکو بالښت راواخیستی او سر یې راپورته کړ، ټولې زده کوونکي وژل سوي وې، خو هغه بیا ژغورل سوی وه، لکه مخکې چې په خوب کې ژغورل سوی وه. ښوونکي ورته وویل تا څنګه زړورتیا وکړله، ته هم باید مړه سې. خو په همدې وخت کې دوې نورې نجونې راغلې او د مکسیکو د ژغورلو هڅه یې وکړله، خو بل ښوونکي دواړې وویشتلې. مکسیکو له هغو زده کوونکو سره چې ژوندي پاتې سوی وه منډه یې کړله. ښوونکي پر ټولو ډزې کولې. د تېښتې پر مهال باد یو ځل بیا راغلی او ټول یې په نیمایي باندې پرې کړلې. مکسیکو بیا یوازې پاتې سوه. هغه د پولیسو دفتر ته ورمنډه کړله او هر څه ورته وویل. پولیسو ورته وویل ته خو د ښوونځي یونیفورم نه لرې. کله چې خپل ځان ته په هنداره کې وکتله، مکسیکو په هنداره کې یو بل څوک ولیدله. هغې خپل ځان بل ډول ولیدی. خلکو هم د هغې نوم مکسیکو نه یاداوه. دلته دا پوه سوه چې هغه خو واده ته تلله. هماغه پولیسو دا د واده ځای ته بوتلل. شاوخوا ټولو خلکو ورته مبارکۍ ورکولې. کله چې هغه ټول له هغې سره و کلیسا ته ورسېدله، د مکسیکو هغه ښه ملګری هم هلته وه. مکسیکو له هغې څخه پوښتنه وکړله زما سره څه کېږي، خو د هغې ملګري ورته وویل اوس چپ شه، موږ د یو چا تر واک لاندې یو، یوازې هغه څه وکړه چې زه درته وایم. بیا خپل د واده کالي اغوندي او مکسیکو ته وایي ته ورسه. کله چې مکسیکو د واده د مراسمو لپاره ورځي، ټولې نجونې پرې ملنډې وهي. دا چې ملګري یې ګوري نو په نوبت سره ټولې نجونې ووژني. وروسته چې مکسیکو مخ ته ځي، یو تابوت ښکاره کېږي. کله چې تابوت خلاص سو، له هغه څخه یو لوی خنځیر راووتی. مکسیکو ډېره وېرېږي او په مات بوتل سره پر هغه باندې حمله کوي. بیا مکسیکو د هغه ملګري له کلیسا څخه وتښتېدلې. د کلیسا په دروازه کې دوې نجونې غواړي هغوی ودروي، خو د مکسیکو ملګري دواړې ووهلې او بیا وتښتېدلې. مکسیکو پر بله لاره باندې وتښتېدله، ځکه چې اوس یې زړه ته لوېدلې وه چې د هغې سره حتما یو څه غلطه روان دي. چې کله هم پر مخ باندې ځي، یو بله هنداره یې ولیدله او په هغه هنداره کې هم ځان بدل ولیدی. هلته چې مکسیکو ولاړه وي، یوه د سیالیو منډه جوړه سوې وي. ځینې نجونې ورته وایي ته ډېره ښه منډه وهونکې یې، ولې نه زغلې، راځه چې منډه کړو. کله چې یې منډې پیل کړې، نو یو ډېر قوت یې په ځان کې احساس کړي. مکسیکو هڅه کوي سیالي وګټي. د منډې پر وخت باندې د خپلو هغو ملګرو اوازونه اوري او هم یې ویني چې لږ مخکې یې په ښوونځي کې وژل سوي وي. همدا وخت د هغې ملګري هم راځي. هغوی دواړه ګوري چې هماغه خنځیر او هغه ښځې چې په کلیسا کې وې مخ یې نیولې ده. دوی ته رانږدې کېږي. د ځینې نجونو له خولې څخه مکسیکو اوري او ورته وایي چې له دې نړۍ څخه ووځه. وروسته منډه وهي او یو تیاره او وران ځای ته ورسېږي. هلته ځینې محصلین ویني چې یو یونیفورم یې اغوستی وي. ټولې نجونې ورته وایي موږ ټول مړي یو او تا هم وژنو. خو د مکسیکو ملګري راځي او هغه نجلۍ وژني او مکسیکو د ځان سره بیایي. مکسیکو ملګري ورته وایي خپل نوم په لوړ غږ سره ووایه. مکسیکو چې خپل نوم په چیغو سره وویلی، بېرته په خپل اصلي بڼه سره راژوندۍ سوله. او هغې ورته وویله کله چې ته خپل اصلي نوم په لوړ غږ سره ووایې، شاید بېرته خپل اصلي نړۍ ته ولاړه سې. ملګري یې لاس ورښکاره کړي او ورته ویې ویل دا تارونه زما د لاسو څخه راوباسه چې زه هم له دې نړۍ څخه ووځم. خو مکسیکو ویره لرله. فکر یې کوي که دا تارونه زه راوباسم ښایي هغه مړه سي، ځکه چې مکسیکو خپل د ملګري سره ډېره مینه درلودله. نه یې غوښتل چې دا کار وکړي، خو په زور او مجبورۍ سره یې هغه تارونه راکش کړل. همدلاسه د هغې ملګري په بدن باندې نیمایي سول او مکسیکو بیا یوازې پاتې سوله. کله چې له هغې دروازې څخه وځي، نو ځان د نارینه‌وو په نړۍ کې ویني. هلته د هغې پوسټران هم ځړول سوي وه. ځینې هلکان هغه پوسټرو ته ګوري. بیا یو هلک ورته وایي ته اوس په راتلونکي کې یې. مکسیکو چې دا اوري بېهوشه کېږي. لږ وروسته چې راویښه سوله، یو زوړ سړی ویني چې لوبه کوي. په لوبه کې هماغه کرکټر دی چې اوس جوړ سوی دی. زوړ سړی ورته وایي دا لوبه ما جوړه کړې ده او زه ستا واکمن یم. ته ډېره مخکې وژل سوې یې، خو ستا ډي ان اې مې راخیسته ده او بېرته مې ته جوړه کړې یې. مکسیکو چې دا اوري او پوهېږي دا یوازې یوه لوبه ده، فکر کوي ښایي لا هم بېرته خپلې نړۍ ته ګرځېدلی سي. همدا وخت کې یو سړی راځي او مکسیکو ځان ته رابولي. زوړ سړی ورته وایي ورسه، خپله وروستۍ مرحله دې هم بشپړه کړه. مکسیکو مخکې ځي او هغه خبره په یاد ورته راځي چې ملګري یې ورته کړې وه که په دې نړۍ کې داسې څه وکړي چې په بله نړۍ کې ناممکنه وي،
نو له دې لوبې څخه به ووځي، نو هغه ورځي او هغه سړی وژني او ورته وایي زموږ په ژوند باندې لوبې مه کوئ. بیا د زوړ سړي له کړه را اخلي او په خپل نس کې یې وهي او ځان وژني. زوړ سړي هېڅکله دا فکر نه و کړی چې مکسیکو دې دا کار وکړي. په همدې سره د هغې برخلیک بدل سو. په دې سره هغه د لوبې په نړۍ کې مړه سوه، خو په واقعي نړۍ کې لا ژوندۍ وه. موږ ته دا هم ښودل کېږي چې د مکسیکو هغه نور شکلونه هم خپل ځانونه وژني او نور د لوبې برخه نه پاته کېږي. وروستۍ صحنه کې مکسیکو د واورې په ځای کې پرته وه او اوس خپل اصلي نړۍ ته بیرته راغلې ده. په همدې سره دا کیسه همدلته پای ته رسېږي. که غواړئ د داسې نور فلمونه تشریح او وضاحت وګورئ، خپل نظرونه په کمنټ کې راسره شریک کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.